منډوي د مزار شریف ښار له تر ټولو ګڼه‌میشتو سیمو ګڼل کېږي. هغه ځای چې هره ورځ زرګونه ښاریان د خپلو لومړنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره ورته راځي. مزار شریف ښار چې د هیواد له لویو او مهمو ښارونو بلل کېږي، دا مهال څه باندې 2 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. خو د ښاري پراختیا لپاره د معیاري ماسټر پلان نشتوالي له امله د دې ښار ډیری سوداګریز مارکیټونه یوازې د روضې مبارکې تر 4 دروازو پورې محدود پاتې دي. د ښاري پراختیا په برخه کې د مزار شریف ښاریانو له غوښتنو سره هممهاله د ښار په بېلابېلو برخو کې د خصوصي سکتور له لوري د سوداګریزو مارکیټونو او استوګنیزو ښارګوټو د جوړېدو چارې روانې دي چې له ډلې د حاجي فضل احمد عمر په نوم یو ښارګوټی په شاوخوا 8000 جریبه ځمکه کې په عصري بڼه جوړیږي. خدماتی که از جانب شهرک از جانب دفتر شهرک ارائه شده بر مردم، امی سیستم برقرسانی برق 20000 از کاملا سرک‌های جغل اندازی شده معیاری و همچنین ما سرک‌های اسفالت شده یا قیر شده را در شهرک به خاطر سهولت ساکنین شهرک از جانب خود دفتر شهرک کلا قیریزی و اسفالت شده به شکل اساسی در خدمت قرار داده شده. د حاجي فضل احمد عمر ښارګوټي مسؤلین زیاتوي چې دغه ښارګوټي کې پر معیاري استوګنیزو کورونو سربیره تفریحي پارکونه، سوداګریز مارکیټونه او ګڼ نور عامه تاسیسات په پام کې نیول شوي چې د حکومت له لوري د ورکړل شوي پلان له مخې د جوړېدو چارې روانې دي. همین ساعات مساجد است، مدارس دینی است، مکاتب است و همچنین از نگاه امنیتی ما حوزه نهم امنیتی را فعلا اینجا جابجا است که و همچنین خدمت شما بگویم که در حدود 6 پارک است از طرف دفتر شهرک هم ساعتش معین شده. بخش ساختمانی شهرک است یک بخش بیخی علاوه جداگانه است که تمام خانه هایی که ما میسازیم مکمل به قیمت نازلی که ما در بازار عرضه می‌داریم بسیار چیز ناچیزی است. در قیمت هایی که مکمل رنگ، کانکریت، در ضمن پایه همه سیستمش برابر آماده بر مردم تسلیم می‌تیم. د مزار شریف اوسیدونکو بیا د نفوس ډیریدل د ښاري ګڼې ګوڼې لامل بولي او له چارواکو غواړي چې د ښاري پراختیا په موخه معیاري سوداګریز مارکیټونه او استوګنیز ښارګوټي جوړ کړي. مثلا ما شما رو دور نمی‌آوریم، همین منطقه‌ای که فعلا ما شما زندگی میکنیم، همین منطقه فعلا ببین چی وضعیت است. وقتی که اینا جمع شوه، اینا یک جای برایشان دستفروشا و همین دکاندارای حلبی سازی است، مسگری است، اینا جمع شوه یک جای منظم شه، همین کوچه ها اینگرای منطقه‌ای که اینا در یک سمت و سوی سوق داده شه، جایش مشخص شه، بهترین جای میشه. شهرکایی که ساخته شده و فعلا تحت بررسی است که دوباره کار بازسازی اینا شروع شوه و شهرک‌ها ایجاد شوه و اینا یک گزینه خوبیش است که تجمعات از داخل شهر بیرون میشه و انکشاف شهری در اطراف میره. ما در یک منطقه جمع شدیم، این بسیار یک مشکلات ترافیکی انسانی و ترافیکی ایجاد میکنه. په همدې حال کې د بلخ ځایي چارواکي د مزار شریف ښار پراختیا په موخه د ځانګړو پلانونو خبر ورکوي. په دو برخه کې موږ کار شروع کړی دی، ډېر صنفونه مو انتقال کړي دي د کار نه، ولې داسې نه کېږي چې مثال په یوه وخت کې یا مثال په یوه میاشت یا دوه میاشت یا درې میاشتو کې دغو ټولو ستونزو ته رسیدګي وکړلی شي، ولې د موږ پلان په منظم شکل تطبیقیږي او موږ ښار ته توسعه ورکوو، ښار ته پراختیا ورکوو. انشاءالله په راتلونکي کې به ډېر صنفونه د ښار نه انتقال کوو او ښار به انشاءالله سره منظم شي او د ښار نظم سره برابر شي. د معلوماتو له مخې مزار شریف ښار شاوخوا 420 کیلومتره مربع پراخوالی لري، خو د نفوس د چټک زیاتوالي له امله دا پراخوالی د ښار څه باندې 2 میلیونه اوسیدونکو اړتیاوو ته بسنه نه کوي چې له همدې امله د ښار پر شته زیربناوو ورځ تر بلې فشار زیاتیږي او د ښاري خدمتونو برابرول له جدي ستونزو سره مخ کیږي. امان الله عادل، حریت رادیو، مزار شریف.